د حکیم الکوزي کیسه کوم ځای ته ورسېده؟ آیا رښتیا یې درمل کار کوي؟ څه وایي او څه به کیږي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. یو افغان حکیم دعوه کوي چې هغه د کورونا وایرس ناروغۍ لپاره داسې درمل جوړ کړي چې که ناروغي وخوري نو په نیم ساعت کې رغېږي. الکوزی یوه میاشت مخکې له کندهار څخه کابل ته راغلی. حکیم الکوزي ویلي دي چې هغه له تېرو 25 کلونو راهیسې د نبوي او یوناني طب په برخه کې کار کوي. حکیم الکوزی په خپلو خبرو کې وایي زه لوس مخ او لوس لاسونه هغه کسانو ته ورځم چې کورونا دي او روغ بړ ورسره کوم، بیا خپل درمل ورکوم او په نیم ساعت کې به رغېږي. نوموړی وایي چې زه ټولو ډاکټرانو ته چیلنج ورکوم چې راشئ ما کورونا کړی، که زه مو کورونا کړم نو زما دا درمل هم بې ګټې دي. حکیم الکوزی وایي چې درمل یې نبوي او یوناني دي نو ځکه د نورو ناروغیو د رامنځته کېدو ډار هم نشته. دی وایي ګڼو خلکو ته یې دا درمل ورکړي او هغوی له دغه ویروس روغ شوي دي. دی وایي حتی فیروز الدین فیروز هم زما په درملو روغ شوی او د صحت عامې ګڼ ډاکټران هم دته ورغلي، دوا یې ورکړې او جوړ شوي. ډېری خلک هم اوس وایي چې د الکوزي له درملو سره روغ شوي دي. وروستي معلومات دا دي چې ښایي سبا د عامې روغتیا وزارت یو پلاوی له حکیم الکوزي سره د افغان جاپان روغتون ته ولاړ شي او هلته به ناروغانو ته دا دوا ورکړل شي او عامې روغتیا وزارت به هم په دې اړه بیا خپله پرېکړه اعلان کړي. البته عامې روغتیا وزارت لا دا خبره نه ده تایید کړې، بلکې الکوزي ته نږدې کسانو او ځینو رسنیو ویلي. الکوزی وایي چې د خپل مسؤلیت ادا کړی نور په دولت پورې اړه لري. په هر حال د الکوزي د واکسین مسله باید ژر روښانه شي. که چېرته د هغه درمل واقعیت کار کوي نو د هغه امنیت ته باید جدي پام وشي او دا به د افغانستان د خلکو لپاره لوی ویاړ وي او یوه لویه عایداتي سرچینه هم کیدای شي. خو که دا کیسه دروغ وي او هغه خلک غلط کړي وي باید سخته سزا ورکړل شي تر څو راتلونکي کې د دا ډول کار جرأت بیا څوک ونه کړي. خو تر کومه ځایه چې موږ خبر یو انشاءالله د الکوزي صاحب درمل نتیجه ورکوي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو پالئ او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.